کستا د پیغمبر سره بینی نو غاخونه سپین ساته چې د پیغمبر مبارک غاخونه تک سپینو پړقېدل به چمکاوېدل به شپږ دېرش فایدې مولا علي قاري لیکلي دي د مسواک او بعض علماو اویا فایدې لیکلي مسواک د غاخونه سپینی او د نسواري سړي غاخونه تک زیړ او تک تور تختېدلې مسواک د خولې خوند خشتکی د نسواري د خولې خوند خرابي مسواک لاړه پاکي نو ګېډې ته به د صفا لاړه ځي او نسوارو څخه لاړه به د خېټې د دې ناجوړه به دې کي اوس ډاکټران وایي د نسواري ګورې د نسوارو نه کینسر بیماري موی پیدا کېږي مسواک چې مګي د خولې نه به د خوشبویي ځي او نسواري سړی د خولې نه بوی ځي موږ نه کله د مسالې تپوس کوي بابا تازه نسواري توکلي او دا خوله راته داسې رانږدې کې دی غوږ ته بابا ډیران کې د خاښۍ والې ده څخه بین ترې روانې دا خنش خشی نه دی د دې نه ځان ساتئ اوری د مسواک مضبوطی او نسوار د اوری تختی نو ست نقصان زمونږ طالبان هم په دې غم اخته دي زمونږ ډېر طالبان نسوار اچوي اوسه پورې ته موږ د نسوار ما ته بل ورځ په درس کې شکایت شو وی طالبان نسوارو غونډان په لاندې په درسګاه کې غورځوي هلکه شرمېږې هم نه د خولې نه دا ګند وباسئ نو په درسګاه کې یې غورځوئ ما یو ځل په درس کې وی د جنت ذکر مې کاو میں خدای پاک فرمایي ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون جنت کې چې څه غواړئ د خدای نه وړه کې څه تېرېږي الله به یې درکوي یا یو طالب چټ راولېږه وي نسوار به پکې میلاویږي مې مازغه دې خراب دي جنت کې د نسوارو ډبلی څه کوي او جنت کې تماکو کم ځای دی او ایره پکې کم ده وی تا چې وسوې چې څه غواړې نو میلاویږي به نو که زمونږ پړک کې زمونږ شونډه وګرېږي او نسوارو ته مړو شي ما وی کم شی چې د جنت سره مناسب نه دی د هغې شوق به د چا پړک کې نه راځي پردی ښځې کتو ته څومره ښکلې ښځې به د چا پړک کې به شوق نه راځي خشتا لکان به دې په جنت کې خدمت کوي قسم دی که د چا پړک کې هغوی ته بد نظر راځي ستاړه کې به دا نه راځي چې یاره شیرپاو ته لاړم شیرپاو میرپاو به دې ني او نه به دې دا ځمکوي د چاړه کې به بلکل دا سوچ نه راځي او نه به د چا پړه کې د بچي د پیدا کېدو سوچ راځي نه به د نسوارو د سیګرټو د چیلم سوچ د چا پړه کې راځي چې نسوار مې واچولې او نسوار چې واچې خو لاړې به توکې نو جنت خو د لاړو ځای نه دی نو لاړو له بیا شیرپاو ته راکوزېږي که چارسدې ته به راکوزېږي جنت کې نسوار څه کوي جنت پاک ځای دی خوشبویه ځای دی او خوراک به هم خوشبویي کوي الله دې زموږ ستاسو نصیب کړي نه نسوار خشی نه دی ځان ما ته یو ځل طالب وي تر نسوارو بد وی مې وی تا چولې نه دي وي قسم دې ته واچوه په هوا به ګرځې مې دا ته ته ډېرې چې لکه د هلیکاپټر په هوا کې الوزې ما اوس په غم اخته کې ځان ته سا او څوک یې لا په سپېمو کې اچوي ګوره داسې خلک مې لیدي دي تلې ډک کې او په دې یو سپېمه کې واچي او بره کشری کاږي او بیا هلکه دا پوزه ستا د نسوارو خوټکڼی ده په سپېمو کې خو هغه شي واچوه چې دماغو ته خوشبویي لاړه شي نو ګند یې پکې اچولی دی ساده سړیه دې نه ځان ساتئ ښه ما زما خبر اصلاحي وي خفه نه شئ چې څومره ملګري نسوار کوئ د نن نه پس به دا ما سره فیصله کوئ چې نسوار به نه اچوئ که خیر ټول انشاءالله ووایئ هلکه دا نسواریان دي زړه د اخلاص نه انشاءالله ووایئ شاباس او که څوک سګرټ څکي نن نه پس به سګرټ نه څکئ او که چیلم خو پخوا به ګړه ګوړ پروت و په هره حجره کې او خلکو به پکې تماکو اچول او راښکل به اوس خو شکر دی هغه شی ختم شو او بل ګن دی ګن آیس ورته وایي په خدای قسم د پیسو دپاره خلکو څه ونه کړل آیس هم ونه څکئ خلک یې تباه کړل
د خلکو وجود کوکله که کوکله ایست لاسه ورچه خلکو دماغو دنګلی دي مړی کوي بیا تماچه راوالی رورونی پلار مړ کی دماغ خشکی دنه وجود دله کوکله کی کم سیس چې الله و رسول ورته حرام وی رونو د هغې نه به ځان ساتو د دنیا لږ ژوند دی په هغه طریقې تیره کې کومه طریقه چې موږ ته زموږ ښکلي مبارک پیغمبر او موږ ته الله ښودلې ده نو نشه ښه شی نه دی کل مسکر حرام رسول الله مبارک فرمایي نشه حرامه ده نو نن نه پس به نسوار نه اچوي او چې څوک نسوار کوي او د نن نه پسې پرېښودل د نسوار هغه پیسې به دې مدرسې ته راوړی دا مدرسه پې چلیږي که تاسو د نسوارو پیسې مدرسو له ورکړه بهر کې زمانونو هغه ماشوم یې حضور پاک له راوسته د تحنیک دپاره کجوره ورسره وه د دواړو جهانو مبارک سردار هغه ماشوم ته وایي ګوره خو لا پوټې دې د مور پیم نه دي څکلی او سترګې یې پټې دي وایي بچې ما پېژنې خلق حیران شو چې حضور پاک ماشوم سره خبرې کوي او داسې ماشوم چې د مور نه اوس پیدا شو وی ما پیژنې نو ماشوم سترګې وغاړولې او حضور پاک ته داسې نیغ نیغ وکتل او یشهد ان لا اله الا الله واشهد انک عبد الله ورسوله تام پیژنم او خپل ربم پیژنم رب میں اللہ دے شریک نہ لري او ته د هغې مبارک رب مبارک پیغمبر هغې ماشوم ته به خلکو بیا برکت و صنعا نو دا معجزه شو اوس به م پېژندلي چې معجزه څه ته وایي چې د حضور پاک نه یا د هغه مخکې د هغه د منشا مطابق داسې یو کار صادر شي چې د عقل نه اوچتې اوس د معجزې مقصد څه دی د معجزې مقصد رونو دا دی چې دا د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیلی په ترمذي جلد ثانی کې راځي یو باندې راغی حضور پاک ورته د ایمان دعوت ورکوي مسلمان شه او ورته وایي ستا د پیغمبرۍ څه دلیل دی رسول الله مبارک فرمائن وی کدا اونې دې غونچک ته اشاره وکم چې لاندې راکوشه او دی لاندې راشي او بیا ورته اشاره وکم چې واپس خپل ځای له لاړ شه او به منې هغه وی او بلکل رسول الله مبارک غونچک ته اشاره وکړه غونچک لاندې راکوشو بیا ورته اشاره وکړه غونچک بره لاړ باندې سي کلمې شهادت وی خدای پاک مسلمان نو معجزه د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیل اوس براشو قرآن شریف لا چې قرآن شریف د حضور پاک غټه او باقی معجزه والی ده نو په دې علماو کتابونه لیکلي دي د ما شیخ او استاد علامه افغانی رحمت الله علیه په علوم القرآن کې هم په دې یو مضمون لیکلی دی په اعجاز القرآن او په هغې کې ډېر ګڼ شمېر خشته دلایل لیکلي او ډېرو علماو په کتابونه لیکلي دي خو زه مختصر درته وایم الله پاک په قرآن شریف کې اعلان وکړه د مکې خلکو ته قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا زه تکلشه تاسو وای حضور پاک سره جنگو پسې جنگو وی ته د خدای پیغمبر نه او دا قرآن د خدای خبرې نه دی دا تا رضانه جوړې کړي د ځانه دې جوړې کړې وې دا د خدای پاک دی نو یې زه دې معربي دي تاسو معرب یې تاسو کې فصحا او بلغا شته فصیحان او ادیبان زه تاسو د قرآن شریف په شان قرآن جوړ کې که دا د جوړ کړي خو تاسو به هم جوړولی شئ که او ځان سره پیریان مرګري کې بالفرض که مرګرتیا د سره کوي یا که څوک د پیریانو عاملي د هغې نه د مدد والی ځای تکړه شي او دا آیت چې نازلې ده لا ټول قرآن نو نازل څه نازله ځای جوړ کې جوړې نه کړې شي بیا ورته دویم اعلان کوي فأتوا بعشر سور مثله مفتریات ځکه د ټول قرآن په شان نه چا جوړولی د لسو سورتونو په شان جوړ کې
اسم دې که د قرآن د لسو سورتونو په شان قرآن دوی جوړ کړی شو بیا ورته څه وایي وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین زه د قرآن شریف د یو رکوټي صورت په شان جوړ کړي په ټولو کې پوچخنې صورت هغه سوره کوثر دی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر زه د دې په شان جوړ کړي ذکر تاسو ما رب یې چې دا پیغمبر دومره قرآن بالفرض د ځانه جوړولی شي نو ته یو رکوټي صورت تاسو نشئ جوړولی که تاسو جوړ که زه به ومنم چې دا دې پیغمبر جوړ کړی دی زه جوړ کې چیلنج چاته پښتنو ته او پارسیبانانو ته نو عربو ته چیلنج چاته هغه چاته چې هغوی به دنیا سره مقابله کولې دغه خلکو کې امرؤ القیس تیر شوی دی د حضور پاک نه دی مخکې تیر شوی دغه خلکو کې لبید تیر شوی دی په دغه خلکو کې کعب ابن زهیر غوندې خلک تیر شوي چې هغوی به یو قصیده ولیکله یو نظم یو نعت او د بیت الله په دروازه به یې ټک وو وی دا سرې څوک جوړ کړي 7 معلقات د طالبانو ته پته نو چې کوم خلقو دنیا له چیلنج ورکاو قرآن هغوی له چیلنج ورکاو چې دی جوړ کړی د قرآن د یو رکوټي صورت برابر صورت خو څنګه هسې توکبندي به نه قرآن د قواعد و صرف نحوې اگر چې دا قواعد د قرآن تابع دي قرآن د دې تابع نه دی خو دی د هغې مطابق به جوړوي د قرآن چې کم رموز او اسرار دي د فصاحت بلاغت دقسې به اسرار او رموز پکې راوړی کم ایجاز دی کم فواصل دي او په دریاب په کوزه کې بند دی دقسې به جوړوي جوامع الکلم قرآن شریف د عقیده او د اعمال او د اخلاق او د آداب بیان کوي د تیر شوو قومونو راستونو قومونو او پورا قانون دی قرآن شریف د جنت د دوزخ داسې به جامع شی جوړوي تر ننه پورې یهودیان او عیسایان هغوی ته هم چیلنج دی د مسلمانانو څومره زبردست مخالفت او مقابله کوي لیکن د قرآن د یو رکوټي صورت په شان یې جوړ نه کړی شي او نه به جوړ کړی شي ولې دا د حضور پاک معجزه ده د معجزې مثال څوک نشي پیش کولی او بیا حضور پاک فرمای یو حدیث دی وی که د کم پیغمبر معجزات ډیری نو امت به هم ډیری معجزات کم امت به کمی وی زما معجزه د قرآن شریف په شکل کې غټه معجزه ده امت به مې هم غټي انشاءالله او دا باقی معجزه ده نو امت به مې هم تر قیامت پورې باقی وي انشاءالله نورونو قرآن شریف دا د حضور پاک غټه معجزه ده ګوره اوس دا قرآن شریف کې دومره عظیم الشان کلام دی نو موږ ته ځان ولې لرې کړی دی موږ سار چې وځو تر ماسخوتنه پورې دنیا پسې منډې دي او ټوله ورځ فیسبوک ته او نیټ ته د هلکانې تباه برباد کړل او قرآن ته اړوه چا توجه نشته مهرباني وکړئ ټول دوستان چې څومره ناست یې ما خو تاسو ته ووی چې د شیرپاو نیکان او دینداره خلک دی الحمدلله د قرآن شریف تلاوت بکوي دا برا سره عهد کوي که خیر انشاءالله چې د قرآن شریف تلاوت بکوي لږ بکوي خو کوي به روزانه که خیر انشاءالله لاس اوچت کوي ټول انشاءالله ووایه شوق سره انشاءالله ووایه وایه به که خیر که چاله په ناظره نه ورځي اوس نه شروع او که بیا هم نه شروع کې نو قل هو الله احد صورت اخلاص خو ټولو ته یاد دی که نه نو رسول الله مبارک فرمایي چې چا 3 ځله سوره اخلاص وي 3 ځله الله به د پوره ختم د قرآن شریف ثواب ورکړي او چې چا 10 ځله ووي الله به جنت کې محل ورته جوړوي خامخا به کوئ دویم به څه کوئ دویم به خپل بچي رالیږئ او مدرسو کې به داخله چې ما نظر زده کې او حفظ وکړي یو بچی حافظان او عالمان کې کوي به انشاءالله هلکه ځان لی نه غواړم خو د خدای قرآن لی غواړم کوي به که به نه کوي یو بچی هغه حافظان او عالمان کې دا وګورئ څومره بچي دي څومره خوند کوي یې خشته پټکي په سر کړي
دا بچی چې تلاوت د قرآن شریف کوي د دې مور او پلار که په دنیا کې جمع دي او که قبر کې پراته نو ثوابونه به ورسېږي نو یو بچی عالم کې مې یریږي مونږ وایو هلکه دا بچی باندې دنیا تعلیم کو او پیسه به وګټي او که داسې ني د لوږې به مړ شي ولې دا مولیان د لوږې مړه شو په خدای قسم مونږ له خدای دومره ډوډۍ راکړه چې دا تاسو میاشت کې نشئ خوړلی کومه چې مونږ ته دروازې پرته وي ډوډۍ خو مونږ له خدای راکړه تاسو څوک خوړل تش لاون او خویند کچالان او ساګونه او دالونه ګډان او چیلي په مونږ خدای خوړل چرګان په مونږ خدای خوړل زمونږ مولیان چې اکثر ناجوړی د خېټې د لاسه ناجوړی یقیني اته ما ته اکثر ډاکټر دارو راکوي دا په ناره خورې مې ډاکټر صاحب ناره څه ته وایي وی چې سړی وږي مونږ له د مړۍ دارو راکوه مونږ چاته هم نار نه یو مونږ هر وخت ماړه یو الحمدلله زر به وایي ډوډۍ ستا لاس کې نه ده د الله په لاس کې ده که ستا په لاس کې شوه ډوډۍ خلک به د لوږې مړه کې مافیا نن بیا راوتې ده اوړه کم ځای ته ورسېدل غنم خوندي کی ورچه وګوره سټورونه د غنمو ډک دي سټورونه او قصدن یې نه خرڅوي که د دې په وس کې وي دا غریب به د لوږې مړ وي غنم کم ځای ته ورسېدل اوړه کم ځای ته ورسېدل غنم نشته دومره غنم دی په ملک چې د حد نه وتی ټول په سټورونو کې پراته دي نه خرڅوي ظالمان وایي چې ګران شي خرڅو به سپېره د یتیم رزق خورئ خوار شي د کونډې روزي خورئ خوار شي د یتیم لاس نه چوڼئ د کونډې مال خورئ ظالمه ورچې د صوبې مکمل سټورونه هم د غنمو ډک پراته دي ټول میلو دي افسران هم میلو دي او میلونو والا هم میلو دي یریږئ د خدای نه نه غریبانان متبا کړل د غریب وینې مسکلې غریبانان هم نچوړ کړل پیسې هم خوښې دي د قیامت ورځ به څه کوی د الله سره معلوم خوښ دی چې دا ګران شي دا به مونږ خرڅو ته د خدای نه نه یارېږي په چا به یې خرڅې ضرورت د چا دی د کونډې دی د یتیمانانو دی د غریبانانو دی دا ظالمان دا ګڼ کپان ممبران او دا ګڼ کپان وزیران او دا ګڼ کپان مشران خو تاسو به سبا بیا جنډې لکې کړي او دوی له بوټونه ورکوئ ګرانی ده او ګرانی ده ګرانی به نه راځي چې ګڼ کپان هم مشران دي ګرانی به نه راځي چې غلم مشران دي ډاکوان هم مشران دي دا په مونږ ګرانی ده د خدای نه ویریږئ ظلم مه کوئ د خدای نه ویریږئ ذخیره اندوزي مه کوئ د خدای نه ویریږئ دا غنم رو باسئ وړئ کې غریبانانو له ورکئ ای میلیونو والا د خدای نه ویریږئ ورچې هغه سرکار چې ورته وایي په ارزانه به ورکوئ په خدای که هغه غنم او اوړه د خوراکي ټوله بوره ده تاسو ظلم ولې کوئ پیسې ګټئ چاله ګټئ د غریب جیب وهئ د یتیمانانو دا خو د غریبانانو دپاره دي تشې بورې پې خورئ ظالمانو خدای له به څه جواب د قیامت په ورځ ورکوئ پیسه ګټم دولت ګټ او دې کې لا حج او عمره کوي وره حج لازم عمره لازم دا خدای مردار کا دا حج دې نه قبلېږي چې دا د غریب مری دې پې نه چون کړه دا عمره دې ظالمه نه قبلېږي پنځه شپېته ګره دې اوږده ګیره نیولې ده ما ته یو سړي وي دا هر کال حج او عمرې له ځي او دومره اوږده ګیره یې ده ما وی چې دا ګیره ځان پسې پنځه شپېته ګزه راکاږي خو چې دقه په میل کې بورې خرڅی په خلکو د وړو په ځای او یتیم او مسکین دې غرق که دوزخ له به ځې والله که په حج او په عمره خلاص شي دا زمونږ جود دی مسلمان تا غل دی نیکان مشران کے
د خدای نه یریدونکي مشران کې ګن کپان مه مشران کوئ مونږ ټول ګن کپان مشران کړي دي دا ما ته نن هم چا وی ورچه وی دغه چې دې سټورونه د غنمو ډک پراته دي او دی له ساتلی دي چې ښه ګران شي چې ګران مالدارو سره خپلې خمبې ډکې دي ضرر یې چاته دی غریب ته دی دیاړیمار ته دی چې دا کم غریبانان په غربت کې لګیا دي او پیسې دیاړی کې راوړي دوی ته ضرر دی پیسې ګټم پیسې ګټم پیسې ګټې پیسې نه دوزخ دی وګټم خیانتګر د خدای نه یاره نشته دې زړه کې که د خدای یاره راله زما په خدای قسم هر څه به ټیک ټاک شي په دې زړه کې د خدای یاره پیدا کړي مدرسو سره مینه وکړئ بچي راولئ مدرسو کې داخل کړئ علم وکړئ د ډوډۍ فکر مه کوئ خدای به یې درکوي تبلیغ له لاړ شئ ورشه یو مولانا الیاس ته وګوره خلک وایي ملا څه کړي دي یو مولانا الیاس ته وګوره مولانا الیاس رحمت الله علیه یو ملا دی د دیوبند بچی دی نن د دنیا ګوټ ګوټ کې الحمدلله تبلیغ والا ګرځي او د دنیا کافران خدای مسلمانان کړل او بد عمل خدای نیکان کړل یو مولا برکت نن چې ستا د ختم نبوت تحفظ حاصل دی او قادیانی ځان ته مسلمان نشي ویلی په پاکستان کې او قادیانی د مسلمان په حیثیت الیکشن نشي کولی دا د یو مولا برکت دی د ټولو علماو سرخیل مفتی محمود رحمت الله علیه علماو څه کړي دي ډېر خلک به دا وایي دا علماو کړي دي دا مخامخ چې درته ناست دي دا ستاسو ګیرې دا ستاسو عقیده ستاسو عمل ستاسو اخلاق دا د مولا د برکت دی دا مولانا الیاس صاحب دامت برکاتهم په دې سپینګیري وجود او په دې بوډا ستاسو په جنازو کې او ستاسو په جمعو کې لستلی شو چې خلکه جنت والا جوړ شي خلکه دیندار جوړ شي دا د علماو کار دی خپل بچی نه عالمان جوړ کړي د خپلو بچو نه دینداره جوړ کړي او مدرسو سره به مینه کوئ دا مولانا سید الله جان صاحب څونه ښکلې مدرسه دلته 12 مرلې دی که 10 مرلې ځای نوره مغشتې دی دې ځای کې هغې سره به مدد کوئ که خیر انشاءالله شیرپاو خلق خو ما ووایي نیکان یې صالحان یې تبلیغ والا یې قرآن والا یې علماو سره مینه ده مونږ چې شیرپاو ته راشو دا خلق رانه تاویږي دومره محبت ساتي مالدارم یې ګورې ما ته پته ده شکر دی دې مدرسې سره به تعاون کوئ که خیر انشاءالله خوښه مو ده که نه چې دا بچي پکې د قرآن خدمت کوي تعاون به کوئ انشاءالله دا یو بچی دی د پلار د برکت نه پلار دی خدای وبخي نن څومره دین کار ته خدای واغېشت دقه رنګ بچي دي تاسو له هم خدای پاک درکړي چې داسې بچي خدای درکړي او په ډوډۍ به بالکل نه یارېږئ ما خو ووایې که زمونږ د دې ګنده حکمرانانو وس شي والله چې د لوږې به مړه کړي خو ډوډۍ د چا را طرف نه ده جواب راکړئ شوق سره ووایئ نور شوق سره ووایئ ډوډۍ به خدای درکوي بس اس فکر چې ونه کوئ خدای به تاسو له هم درکوي ستاسو بچو له هم درکوي نو دا څو خبرې مې عرض کړې زمونږ ډېر محترم او ډېر قدردان رور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد قاسم صاحب د شیرګړ غیم تشریف راوړه هغې به هم بیان کوي نور علما هم شته زه په دې خبرو اکتفا وکړم الله یې تاسو له ډېر خیر ډېر برکتونه درکړي الله هم ډېر خوشحاله کا الله هم ډېر برکت نصیب کا الله هم په بچو خوشحاله کا خدای هم د غمونو نه وساته خدای هم د دشمنو نه وساته خدای هم رزق فراخه کا خدای هم بچي او نوسي عالمان کا زه خو به دا دعا دله کوم څومره چې تاسو د مدرسو د علماو سره مینه کوئ الله یې د هغې بدل تاسو له په دنیا او په آخرت کې درکړي خدای مریضانو له روغ صحت ورکړه او زما یو دوه دوستانو دلته کې ما سره ډېره مینه و دا د مولانا قاري روح الله صاحب مدرسه کې هم ډېر لوی خدمت کړی دی او دا تحمید جان صاحب او څه نومې دی ابرار جی صاحب خدای پاک دې مغفرت نصیب کی بچو له دې خدای روغ صحتونه مور له والدې صاحبې له ورکي او الله برکات نصیب کا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين رقت عيناي شوقا ولطيبة ظرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي